واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلی العظیم. موږ خو فیصله دا کړې وه چې د سبا د مظاهرې دپاره به هر مقرر د خپل تقریر په اول کې پر دې باندې خبره کوي چې سبا به موږ د معذورانو چې کوم احتجاجي ریلي ده دا کوو. دا به داسې نه وي چې د مخکې ریلۍ څخه به دا زیاته وي، کمه به نه وي. د دې دپاره محنت شب و روز پر ځان باندې په کلي کې، په مسجد کې، په هر مجلس، په هر بانډار کې، په دکان کې دا خلکو ته به یو بل ته ترغیب سره ورکول کېږي چې سبا به موږ دغه خپل طاقت چې دی یا د دې معذورانو د اواز سره خپل اواز یو کوو، دا کار به کوو. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې موږ او تاسو پر دا باندې درو 50مه ورځ سره ناست یو. په دغه درو 50 ورځې کې یوه مطالبه موږ پیش کړې ده، حالانکې زموږ مطالبې خو وې دوې، خو هغه یوه الله پاک سر ته په هغه اولو شپو کې لا ورسوله. دا دومه مطالبه چې پاسپورټ پر دروازه باندې ربط احمد په پاسپورټ باندې نه کوو. دا زموږ مطالبه ده، پر دې باندې موږ او تاسو اتحاد و اتفاق سره کړی دي. د دغه یوې موضوع څخه سیوا نورې موضوعګانې په دې باندې راګډول دا زموږ ایجنډا نه ده. صرف او صرف موږ یوه ایجنډا لرو، هغه دا ده چې زموږ دروازه د پخوا په حال باندې هغه چې بحاله غواړو، پر تذکره او پاسپورټ باندې موږ ربط احمد غواړو. په دې څخه سیوا نورې جنډې چې دي هغه پیښول، کېدای شي هغه به د خلکو یو انفرادي خپل نظر وي، هغه به د کمیټې په مشاورت باندې هغه مجلسونه نه وي. بل مجلس دا چې د کمیټې ذمهواري د اولې ورځې څخه دا لګېدلې ده چې تاسو دغه نمایندګي چې کومه دغه 13 کسان و 20 کسان کوي، په اوله ورځ باندې دوی د عهد و پیمان سره کړی دي چې دغه د دوی سرپرستي چې موږ کوو دا به یو امانت وي، دا به موږ په دیانت باندې کوو، دا به موږ په خلوص دین باندې کوو، دا کې به موږ هغه څه چې زموږ ذاتي خواهشات دي هغه به په دې کې موږ نه ځایوو. د دې لپاره موږ په خپل مابینځ کې پر دې یوه ایجنډا باندې هیڅ کله یو اختلاف نه دی کړی. موږ خپل ایجنډا بدله کړې نه ده. کله کله به دا راسي چې د خپل هدف ته چې کومې لارې تللي دي، بعضو ملګرو به یوه لار انتخاب کړي، بعضو به بله لار انتخاب کړي. مقصد د ټولو یو دی. شرعي مسله هم دا ده چې د اختلاف او د خلاف په مابینځ کې دا سته چې هدف یوې لارې ورته ډېري، څوک یوه لار انتخاب، څوک بله لار انتخاب، دا څه د ګناه خبره نه ده. خو هغه چې هدف هم بیل او لارې هم بیلې، هغه چې د هغه ګناه بلل کېږي یا د اختلاف اصل هغه ته ویل کېږي. نه موږ دا چې موږ په پاسپورټ باندې ربط احمد کوو، خلکو ته به پاسپورټونه ورکوو. دې ته موږ په دا درو 50 ورځې باندې یوه ثانیه هم نه تیار سوي، نه به ورته تیاري. او بل دا دی چې تاسو ته موږ دا اطمینان درکوو چې کومه سرپرستي یا کوم ستاسو نمایندګي هغه موږ په ایمانداري باندې پر مخ باندې وړو. زموږ سره په دغه زموږ په مطالبه کې داسې څوک ماته نه معلومیږي، نه په سیاسي ګوندونو کې، نه په ملکي نظام کې، نه په خاني نظام کې چې هغه زموږ د دغه جایز مطالبې د مخالفت کړي. هر سړی که نن سیاسي ګوندونه دي، که ملک دی، که خان دی، که زموږ د دغه علاقې یو څوک دی چې په هر ځای کې استوګنه لري، زموږ او ستاسو دپاره چې دی محنت باندې روان دی، په محنت کوي. د دغه خبرې د مخ ته وړلو دپاره چې دی شپه ورځ پر دا باندې یوه کړې ده
موږ په خپله د دوی ډېرې زیاته قربانۍ وایو چې دوی راغلي دي زموږ سره په بار باندې په دې مجلسو کې شرکتونه کړي دي او دا د دوی وراتګ ته موږ سره راغلاس وایو نه په دې پسې خبرې کوو نه دا وایو چې یاره تا دا نه دي کړي دا دې نه دي کړي مولوي محمد میر صاحب وویل چې دغه مسله د ایټکس مسله ده دا په ډېر های لیول باندې دوی دا فیصله کړې ده پر شا باندې وړل د دوی دپاره دا د زارو یو غړپ دی نو که موږ او تاسو د صبر کار واخو موږ او تاسو دغه احتجاجونه پر دغه طریقه باندې کم روان کړي دي ضرور به دا یو رنګ راوړي ته چې یو دا خو یو داسې کارنامه ده که زموږ مطالبه سر ته ورسېږي دا د تاریخ یو حصه ګرځول کېږي ته چې د تاریخ یو حصه ګرځې بیا به ستا سره د شپو حساب نه وي ستا سره به د لوږې او د تنګې حساب نه وي ستا سره به د یخ او د ګرمۍ احساس نه وي دا شیان به ټول موږ په ځان باندې وړو بیا به موږ په هغه وخت کې و دغه خپل هدف ته چې دی دې ته به رسېږو نه به دا کوو چې دغه ناس خلک به پر ما احسان اچي نه به زه پر دې باندې احسان اچو مشترکه مسله مې په مخه سره اخیستې ده د خپل هدف پورې به ځان سره رسوو سوا د دې څخه چې زموږ سره په دې کې کم انسانان کم چا تعاون کړی دي یا د تعاون په اراده باندې چې موږ ټول دغه شکریه ادا کوو موږ هغه ته خیر مقدم وایو او دغه مې د خپل هدف څخه سیوا د نورو موضوعګانو دپاره نه موږ دلته سره راټول سوي نه نور سره مشاورت سره دغه کوو صرف او صرف یوه واحده موضوع موږ لرو چې په لار باندې د پاسپورټ په ذریعه تګ او راتګ موږ نه غواړو پر زړه طریقه چې ده هغه موږ د حکومت څخه مطالبه ده چې زموږ زړه طریقه دي هغه را بحاله کړي موږ چې کوم سیستم روان دی پر کوم انداز باندې روان دی موږ هغه د سیستم مخالفت نه لرو په هغه انداز باندې خپل سیستمونه چې دي هغه به پر مخ باندې سره وړو خو د دې څخه بالاتر نورې موضوعګانې نه موږ لرو نه په نورو موضوعګانو باندې موږ ویناوې کوو ستاسو د دغه راتګ ستاسو د دغه ناستې چې دوی دلته ناست یاست موږ هم در سره ناست یو دی نه چې یوازې تاسو ناست یاست د دې به یو پر بل باندې د احساناتو نه بلکې دا به سره کوو یو د بل دپاره به دعاوې سره کوو چې الله پاک نور مزید توفیق موږ ته هم راکړي دوی ته هم مزید توفیق درکړي واخر دعوانا جزاک الله اوس د دعا دپاره بلنه ورکوم درمی انزلا فاتکی کی ناغذا کوي څومره بختور دی چې رسول کې نازا کوي درمی انزلا کلام استا ترڅو کې چرسم لا اله ولیکا کلام استا ترڅو کې چرسم لا اله ولیکا پمینا مینا محمد رسول الله ولیکا زه یو خبر کوم چې واده پښور راکوي په دروازه باندې پاسپورت په دروازه باندې پاسپورت په دروازه باندې شناخته کارت او تذکره مننه ډېره مننه کله ځمه حضرت مولانا صلاح الدین صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي دعا وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.